پسلګو او په جړا به چرته راشم پسلګو او په جړا به چرته راشم زم د ستورو پرنا به چرته راشم پسلګو او په جړا به چرته راشم زم د ستورو پرنا به چرته راشم کلیوالي زبتل مسافر نه یم کلیوالي زبتل مسافر نه یم په دې خپل پښتونخوا به چرته راشم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو استاد سرور اکرم علي نادانې ما او موجود ما په داسې سیمه په داسې خاوره چې ټول پښتون ولس ته خبر دی چې څومره هم شاعران د دې سیمې نه وتلي دي نو یقینا هغه د دې سیمې دي دا وخت په 400 سره خواته یو سیمه ده دواوه او د هغه کلی چې څومره هم شاعران دي یقینا که د لر دی او که د بر دی هر یو کس ته خبر نو نن را سره په پروګرام کې میلمه دی حسیب الله حسیب صاحب د هغوی خواته راغلي په پښتنو مین دی په پښتو مین دی په دې ژبه په خاوره مین دی نو د پښتون ولس لپاره ډېر خواږه شعرونه لیکي باقاعده آغاز به کوو او په پروګرام کې خپل ډېر محترم او خوږ ملګري حسیب الله حسیب ته الرحمن الرحیم ډېره مننه کومه نادین صاحب ستاسو د دغه پیج کتونکو تاسو د هغه سواد د سر نه رالې دونه خواري مو کړه د پښتو خدمت کوئ الله مو راته خوشحاله لره ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه چې دومره مصروفه ژوند نه مو څو لحظې را جدا کړې او زموږ سره مو ناستې وکړو او یقینا چې دا به د راتلونکي کل او د پښتون ولس په کار شي په لنډو الفاظو کې راته خپل تعارف وکړه چې د کوم سره تعلق ساتې پوره نوم مو څه دی او شاعري د څومره مودې نه کوي ادم صاحب زما پوره نوم حسیب الله دی ادبي نوم مې حسیب دی پوره نوم مې حسیب الله حسیب دی د دواوي دولتپورې اوسېدونکی یم او د شاعرۍ په مې داسې ډېر وخت نه کېږي تقریبا دغه 3-4 کاله به 3.5-4 کاله به انشاءالله برابرېږي شاعرۍ دا راته هم ووایه چې ستاسو په دې دومره موده کې تاسو داسې شخصیت یقینا چې وي به چې تاسو د هغوی نه عزت کړې ده او په راتلونکي وخت کې هم خپل استاد ګڼئ داسې کوم شخصیت زمونږ په شکر الحمدلله دلته 2 مرکې دي 2 ټولنې کوو زمونږ یو ښه مشهوره زمونږ چې سحر کتوزی صاحب دی د هغې ټولنه ده دواوه پښتو ادبي ټولنه بل زمونږ د دې شب قدر ریډیو سټیشن نه چې کوم پروګرامونه کوي حیات اقبال صاحب نو د هغې خپله ټولنه ده که نه دواوه پښتو ادبي ټولنه د هغې د سحر صاحب دي ده او قلم کورنۍ چې کومه ده دا د حیات صاحب د دواړو ټولنو سره تعلق ساتو د هغې نه علاوه زما ملګري دانش مراد ذهین عباد الله عباد او داسې نور ادبي ملګري او متاثره خو زه بس شعر مې خوښ دی که هغه د هر چا وي خو چې ښکلي شعر وي شاعر چې هر څوک وي خو چې ښایسته شعر لیکي زما هغه خوښ یقینا چې ډېر ښایسته معلومات مو راکړو او نن غوښتل چې ستاسو تعارف وکړم تاسو ټول لر او بر پېژني خو بیا هم ځینې ملګري نوي وي پوښتنه کوي په هر حال غواړو چې خوندور څو شعرونه درنه واورو یو 3 شعر ارشاد چې ناست یمه شوګیر یم د چا یاد کې ستوري شمارم ناست یمه شوګیر یم د چا یاد کې ستوري شمارم ناست یمه شوګیر یم د چا یاد کې ستوري شمارم زه د تورې شپې په خاموشۍ باندې مین یم ما ته یې بیړۍ د رواج خوکې اچولي دي ما ته یې بیړۍ د رواج خوکې اچولي دي بیا خو د پښتو پښتونولۍ باندې مین یم او ته پکې زما د حسن ذکر همیشه کوي ته پکې زما د حسن ذکر همیشه کوي ځکه د حسیبه شاعرۍ باندې مین یم او څو شعرونه درته نور ووایم چې هغه حجره نشته چیلم نشته ستار نشته هغه حجره نشته چیلم نشته ستار نشته دی ځکه په جون کې مو سرور نشته خمار نشته دی د مازدیګر
د رنګینو خونه برباده شوله د مازدیګر د رنګینو خونه برباده د مازدیګر د رنګینو خونه برباده شوله ګودر روان شوې منګې مات دی او ستار نشته دی یو د مازدیګر د رنګینو خونه برباده شوله ګودر روان شوې منګې مات دی او ستار نشته دی او دا شعر د ټول مسافرو ته ډالۍ چې پیزوان روړم درله په مړی لږ شان صبر پیزوان راوړم پیزوان روړم درله په مړی لږ شان صبر وکړه دا سویمه ورځ دی چې مې کار نشته روزګار نشته دی پیزوان روړم درله په مړی لږ شان صبر وکړه دا سویمه ورځ دی چې مې کار نشته روزګار نشته دی یو څو شعرونه نو چې د زړګي ناتر صدرد لکه کورونه راوړم چې د زړګي ناتر صدرد چې د زړګي ناتر صدرد لکه کورونه راوړم ورځم یار پسې چې یار نه تصویرونه راوړم چې د زړګي ناتر صدرد لکه کورونه راوړم ورځم یار پسې چې یار نه تصویرونه راوړم په دې خزان خزان ساړوبي او وحشي ماحول کې په دې خزان خزان ساړوبي او وحشي ماحول کې زه د کمسوله مړی چرته نه ګلونه راوړم په دې خزان خزان ساړوبي او وحشي ماحول کې زه د کمسوله مړی چرته نه ګلونه راوړم ځان بنجاري وکړم ستا د یو دیدن په خاطر ځان بنجاري وکړم ستا د یو دیدن په خاطر ستاسو کوڅې ته په بنګړي او پیزوانونه راوړم ځان بنجاري وکړم ستا د یو دیدن په خاطر ستاسو کوڅې ته په بنګړي او پیزوانونه راوړم حسیبه وړي دي د سترګو مې خوبونه جانان حسیبه وړي دي د سترګو مې خوبونه جانان لکه مزه یې نو سترګو له خوبونه راوړم ملګرو تاسو د دوی غزلې هم واورېدې او مخکې وروسته ترې څه شعرونه هم واورېدې خو تنده مو پرې ځکه نه ماتېږي چې یو شعر یې د بل نه ښایسته دی او زړه مو نه غواړي چې پاسو او دا محفل ختم کړو نو غواړو چې یو خوندور نظم درنه هم واورو چې پښتون ولس ترې عبرت واخلي نظم به درته ووایم چې زه چې ماشوم یم پلار نه زه چې ماشوم یم نو پلار نه یتیم پاتې شوم هر خواته پام به مې و زړه کې خفګان به مې و غریبي دومره وه چې روټۍ مې کور کې نه هر خواته پام به مې و زړه کې خفګان به مې و غریبي دومره وه چې روټۍ مې کور کې نه وه بل مې د مور په غاړه سمه جوړه هم نه وه بل مې د مور په غاړه سمه جوړه هم نه وه یو لوپټه هم نه وه زما نه نیرېږي د مور شلېدلې جوړه زما نه نیرېږي د مور شلېدلې جوړه ما ته اوس هم یاد شي چې د یو اختر په سحر زما د مور په غاړه لږه شانښه جوړه وه خو په غریبو خلکو ښه ورځ د چا ما ته اوس هم یاد شي چې د یو اختر په سحر زما د مور په غاړه لږه شانښه جوړه وه په غریبو خلکو ښه ورځ د چا پېژندو شي د دې جوړې په اړه داسې چا وپوښتله دا درله چا راوړه د دې جوړې په اړه داسې چا وپوښتله دا درله چا راوړې مور مې حیرانه شوله هم پریشانه شوله سترګو کې اوښکې راغلې او په ژړغوني اواز ورته یې داسې ویل دا خو د خدای په نامه ما له راکړې دا خو د خدای په نامه ما له راکړې یقینا چې ډېر جذباتي نظم و او یقینا چې شاعر ته د قام سترګې هسې نه وایي دی چې په دې معاشره کې څه ویني څه ګوري نو هغه پښتون ولس ته وړاندې کوي خو به هر حال ژوند به کوو او صحیح ده ناامیدي نه ده نه امید کوه چې ژوند باقي دی او ناامیدي خو صرف د مړو لپاره دی ناامیدي به نه کوو نو نور هم که څوک تېره سره شریکې کړي خبرې قسمت سو کسو چارې دې وکړې چارې پلا په جانان خورې که خورې اړوما
د دنیا باد را باندې لګي د یار په خبر اوس سپیلنی چاله وکینا د جنازي می مخ کې مزار استرازا چې د سترګو لاندې یما مخ د کفنا یار لبار کوي لګي سار کوي دی بیا بیر تن رازینا د ملکن پسر میں خخ کئی چیز نہ کئی نمات بنگڑی پا خبر دینا ای خاوند مرگ تو مرگ دزوان راکی چلوی واڑا نپا دعا کیا دوینا ډیر ښه یقینا ملګرو ستاسو به د حسین الله حسیب صاحب دغه خوندور شعرونه غزلې او نور هم چې ولسي ټکي درته وکړي ستاسو به خوښ شوي وي امید ساتو چې ستاسو به دا خوښ شوي وي او بیا به راځو د داسې ملګرو سره د داسې ادب پاله او ادب ذوقه ملګرو سره نو په دغه یوه ټکه به درنه اجازت واخلم چې وخت مختصر دی زړونه مه ماتوئ وخت مختصر دی زړونه مه ماتوئ خواږه یاران په غېږ کې کلک دي وی الله په امان د خپل ځان او د خپل صحت ډېر خیال ساتئ